د باتو کور ته ښه راغلاست. سلام، زه اوس د فویان ښار د سپینو باتو د روزنې ځای کې یم. اوس به له خادم لرونکي څخه وپوښتم چې څنګه پوهېدای شو یوه باټه روغه ده که نه. پاکې او ځلېدونکې وزرې، لندې سترګې، د بدن او پښو پر پوست باندې یې زخمونه نشته. غیته مواد یې هم نورمال وي. فعاله او چټک حرکت، دا ټول یې د روغتیا نښې دي. البته د باتو د ژوند چاپېریال هم ډېر مهم دی. سږ کال په فویان ښار کې د کرنیزو فارمونو بنسټیز تاسیسات لا پسې ښه شوي او ټوټال 26 میلیونه باتې روزل شوي دي.